الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. غواړم د دې مختصر ویډیو له لارې د خپلو مسلمانانو ورونو سره د اخلاقو اړوند څه معلومات او تحقیق چې ما کړی دي شریک کړم. دا ډیره مهمه مسله ده. اخلاق کله چې موږ د یو چا څخه پوښتنه وکړو په داسې لنډو ټکو کې یې راته بیان کړي، په داسې حال کې چې دغه د اخلاقو کلمه او دا د اخلاقو تعریف چې اوس په عام اصطلاح کې راغلی دی دا ډیر نیمګړی دی. دا زموږ عام مسلمانان په دغه تحقیق خبر نه دي، کوم تحقیق چې زموږ مسلمانانو علماو په دې اړه باندې کړی دي. اخلاق یوازې دغه خندلو ته نه ویل کېږي چې په مخامخ د یو چا سره په معامله کې، مخامخ د یو چا سره په ملاقات کې فورین تندي ورسره ملاقات وکړو. یا دا د اخلاق رول د انسان د ژوند په هر اړخ کې دی، که هغه سیاست وي، که زراعت وي، که اقتصاد وي، که معامله وي، که اجتماعیات وي، د ژوند په هر اړخ کې دغه لوی رول لري. اخلاق دا خلق و عادت ته ویل کېږي، که ښې که بد وي، خو اخلاق حسنه، ښایسته اخلاق او خوی و عادت هغه علما په دغه درو شانو کې راټول کړي دي چې دغه درې شان په یو چا کې موجود و، نو بس هغه کس چې دی هغه مکمل اخلاق لرونکی دی. بذل الندا. بذل الندا څه ته ویل کېږي؟ تعریف یې درته کوم. دوهم شی کف الاذی. کف الاذی، بذل الندى، کف الاذى، او دریم شی طلاقة الوجه. دغه درې شان که په یو چا کې موجود و، بذل الندى درلودل، کف الاذى درلودل او طلاقة الوجه درلودل، دغه درې شان که په یو کس کې پیدا سي هغه ته موږ ویلی سو مکمل ښه اخلاق او پوره اخلاق لرونکی. مخکې در دې چې په دې شانو مو سر خلاص سي، دغه یو څه خبرې پیژندل ستاسو لپاره ضروري دي. په کومو شانو سره موږ چاته ګټه رسولی سو او په کومو شانو سره چاته تاوان رسولی سو. دا خو نو ډېر دي، خو هغه مختصر یو 5 دانې درته بیانومه. یو، ژبه. د ژبې ضرر خورا ډېر دی او ګټه یې هم ډېره ده. دوهم، لاس. دریم، قلم، چې په نن زمانه کې د قلم ګټه دا په قلم سره هم ډېر ګټه رسېدلی سي. او څلورم، دولت، شتمني. پنځم شی چې ګټه په رسېدلی سي هغه دی فکر. دغه ژبه، لاس، قلم، دولت او فکر د یو چا په باره کې ښه فکر کول، د یو چا د ښه راتلونکي لپاره ښه پروګرام جوړول، دا خو د فکر کار دی. نو ښه فکر د یو چا په باره کې کول، یو ښه پروګرام د ده د پرمختګ لپاره جوړول، شتمني، مال د یو چا د ګټې لپاره، د یو چا د پرمختګ لپاره مال لګول، په مال سره د هغه ته ګټه رسول، په قلم سره د یو تمام قوم لپاره، د یو لوی قوم لپاره لیکایي کول، داسې تعلیم لکه دا زموږ علماو چې کړي دي، لکه علماو چې لیکنې کړي دي، د قلم په ذریعه یې ګټه رسولې ده. لاس، د لاس په کومک سره، په لاس سره ډېر کارونه موږ کولی شو چا سره کومک وکړو. دریم، په ژبه د هغه دپاره لارښوونه کول، د هغه د تبلیغ کول، نصیحت کول، د هغه دپاره بیان کول. نو په مجموع کې دغه 5 شیان چې دي، ژبه، لاس، قلم، دولت او فکر، دا یو انسان ته بلکې یو ټولنې ته د ګټې رسولو اسباب دي. په عین حال کې دغه 5 شیان چې دي په دې سره تاوان هم رسېږي. اول به د ګټې طرف یې ونیسو. بذل الندى ویل کېږي په دغه 5 شیانو سره خلکو ته ګټه رسول. دا صفت په تا کې سته چې په ژبه، په لاس، په قلم، په دولت و مال او په فکر باندې یو چا ته ګټه رسوي. دې ته ویل کېږي بذل الندى. او کف الاذى ته ویل کېږي. کف الاذى دې ته ویل کېږي چې ځان ساتل د ضرر څخه، ځان را کنټرولول د بل چا د ضرر څخه. هم په دغه 5 شانو باندې، دا 5 شان د ضرر رسولو هم دي. په ژبه باندې چاته ضرر نه رسوي، ګټه رسوي
ضرر نه رسوي. اوس یو څوک دا دی چې هغه په ژبه او په لاس په قلم په دولت په فکر یا په دې څلورو په پنځو کې چې عاده یې لري هغه خلکو ته ګټه رسوي، خو ضرر هم ورسره دی. یا اخلاق دا دی چې بذل الندى به لري په دې 500 شیانو به خلکو ته او ټولنې ته ګټه رسوي، په داسې حال کې چې کف الاذى دا به در سره وي، په دغه 500 شیانو به چې چاته ضرر هم نه رسوي. نه په ژبه چاته ضرر رسوي، نه په لاس چاته ضرر رسوي، نه په قلم سره. د قلم ضرر دا دی، ضررونه موږ که ال یو راواخو ځان ته ډېر تحقیق لري، خو زه په مختصره ډول درته وایم. د قلم ضررونه دا دي چې بې تحقیقه مسائل لیکل، بې تحقیقه مسائل بیانول، داسې څه بیانول چې د هغه کې دي د انسان دنیوي او اخروي ضرر وي، داسې یو شی لیکل، چټیات لیکل، غلط اشعار لیکل وغیره، ډېر شان تر دې لاندې کېږي. نو دا د قلم زده کول، دا د قلم چلول دا یو ډېر لوی نعمت دی. دغه نعمت په صحیح ډول باندې کارول، د قلم څخه سمه استفاده کول دا اخلاق دي. او که سړی د قلم څخه غلطه استفاده کوي دا بد اخلاق دي. ته ګوره د اخلاقو دا رول څونه پراخ دی چې تاسو فکر کوئ په هغونې اندازه پراخ دی. زه خو مختصر پر دې باندې بیان درته کوم، که چیرې زما پر دا باندې ویره نه وای چې دا ویډیو به ډېره اوږده سي، ما به پر هر اړخ باندې مفصل بیان درته کړی وای. دولت شتمني، په دولت او شتمني سره یو چاته ګټه رسول دا بذل الندى ده، په عین حال کې به ستا د دولت او شتمنۍ څخه چاته ضرر نه رسېږي. ډېر کسان داسې دي چې د دوی د شتمنۍ له کبله په د خپل شتمني مال دولت بې ځایه مصرفول، نوي رواجونه پکول. حتی په فاتحو کې اوس خلک، مالداره خلک په فاتحو کې داسې مراسم کوي لکه یو شاجي چې نو ستا د مال او دولت ضرر کوي ټولنې ته رسېدی، دا بد اخلاق دی. اسراف کول، بې ځایه پیسې مصرفول، بې فایدو کارو کې مصرفول، په داسې کار کې دولت مصرفول چې نه د دین ګټه پکښې کي، نه د دنیا ګټه پکښې کي، نه د ملک ګټه پکښې کي، نه د قوم ګټه پکښې کي، نو دا یو ډول بد اخلاقي ده. دا غرنګه فکر بذل الندى د یو چا باره کې ښه فکر کول، د هغه د آینده جوړولو لپاره ښه پلانونه جوړول، دا بذل الندى اخلاق دي. په داسې حال کې چې کف الاذى ورسره وي، ته به د بل چا باره کې بد فکر لا نه کوې. اوس یو کس دی د ځینې کسان دپاره ښه فکر لري، د ځینې کسان دپاره بد فکر کوي، دا هم اخلاق نه دي. یا ستا فکر به ګردومر د ټولنې او د خلکو د انسانانو په باره کې مثبت وي، منفي فکر به نه لري. داسې فکر به د یو چا باره کې نه کوي چې زه به د دپاره داسې جوړې کړم. د مسلمانانو په تاریخ کې او دغه رنګه د اسلام په تعلیماتو کې دا نشته چې یو مسلمان دی د بل مسلمان لپاره چلونه جوړ کړي، د هغه د گزارولو لپاره چې دا کار نشته. اسلام داسې لارښوونه نه کوي، بلکې اخلاق دا دي چې د یو چا باره کې به ته به فکر به د بل چا باره کې نه غلط نه استعمالوي. نو که په ژبه یې ګټه به دې وي، ضرر به د چا نه وي. په لاس به ګټه رسول وي، ضرر رسول به نه وي. د قلم ګټه رسول به وي، ضرر رسول به نه وي. دولت ګټه رسول به وي، ضرر رسول به نه وي. دا هم ډېر تشریح غواړي. او فکر د یو چا باره کې به ښه فکر کول وي، بد فکر کول به نه وي. نو دا شان که په چا کې موجود سوله، بس دا اخلاقي دی. یا یو بل شی ورسره دی، هغه دی طلاقة الوجه، په ورین تندي مخامخ کېدل. زموږ تاسو په ټولنه کې دا دوه شان پاته سوي دي، یوازې او یوازې اخلاق عبارت ګرځول دي له دې شي څخه، یوازې او یوازې بس د خلکو سره د ملاقات په وخت کې په ورین تندي باندې ملاقات کول دغه اخلاق بولي. په داسې حال کې دا سړی به نه د ژبې واک کنټرول لري، نه به د لاس کنټرول لري، نه به د قلم کنټرول لري، نه به د دولت د فکر. یا زما ورونو دا درې سره شان که په یو چا کې موجود سوله، هغه ته ویل کېږي مکمل اخلاق. او دا د اخلاقو دا رول ما وویل چې دا ډېر پراخ دی، د ژوند په هر اړخ کې دا رول لري. دوهمه خبره علماو لیکلي دي، موږ څه رقم کولی سو چې د خپل اخلاق د اسلام مطابق جوړ کړو. زموږ اخلاق څه رقم سمون راځي. د اخلاقو سمون او بهترول، ښه غوره اخلاق جوړول لکه څنګه چې اسلام وایي، دا په کومو شانو باندې راځي. د دې لپاره دوه مهم شان درته وایم، بلکې درې مهم شان دي. یو دا دی چې سالمه عقیده،
سالمه او اسلامي عقیده دا د انسان اخلاق ور مضبوطوي، د انسان اخلاق ور سموي، ور جوړوي. دوهم شی هغه دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم مطالعه، د هغه بیان. دریم شی چې دی چې د انسان عقیده او اخلاق د انسان اخلاق ور برابروي او سموي، هغه دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف زیات ویل. عائشه رضی الله عنها څخه یو چا پوښتنه وکړه چې هر چا په د صحابو کې چې به ایمان راوړي، د ایمان راوړلو مخکې به یو پس منظر و، یو واقعه به و چې هغه واقعه به دی دې ته مجبور کړي چې ایمان راوړي، دی به په دې پوه کړي چې دا ایمان باید راوړل شي او نبی علیه الصلاة والسلام د الله رسول دی. نو عائشه رضی الله عنها ته یو چا وویل چې ستا د ایمان راوړلو علت څه و؟ تا چې ایمان راوړي څه پېښه شوله، څه وایي واقعه او پس منظر و؟ عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایله چې زما د ایمان راوړلو علت دا و چې زما پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره ډیره کول. په کور کې د خوراک په وخت کې، د څښاک په وخت کې، په عام مجلس کې کور ته چې به کله راغلی به د رسول الله تذکره شروع، چې وتی به هم د الله د رسول تذکره کول، پر ترخام هم د الله د رسول تذکره کول. یعنی په کور کې چې به راغلی ناسته ولاړه هر وخت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کول، د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیات او د هغوی د هغه شان مبارک بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې و، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناسته کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تګ کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت او صورت، شکل مبارک او صورت مبارک دواړه بیانول، عادت او صورت دواړه، سیرت او صورت دواړه بیانول. دغه ډېرې تذکرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ کې د ایمان جذبه پیدا کړه. نو که څوک غواړي چې د دوی اولادونه پر ډېره نیکه لاره ولاړ سي او اخلاق یې برابر سي او د ژوند اهداف یې ښایسته سي او په آخرت کې هم کامیابي پیدا کړي، نو دوی دې په خپلو کورو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره ډېره کوي. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زما د ایمان راوړلو سبب دا سو چې زما پلار به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره تذکره کول. نو سالمه عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مطالعه کول او بیا د هغه تذکره کول، دا د دې سبب ګرځي چې الله تعالی جل وعلا شانه زموږ اخلاق راغوره کړي. یوازې د ملاقاتو په وخت کې نه، باید زموږ د ژوند په هر اړخ کې، که هغه عبادات وي، که معاملات وي، که اجتماعیات وي، که اقتصاد وي، که زراعت وي، غلط شی کرل د یو چا دپاره ضرر په دا شي سره رسول، دا هم بد اخلاقي ده. یعنې د ژوند په هر اړخ کې دا غټ رول لري. نو الله جل وعلا شانه دې وکړي چې دغه بیان زما د ټولو مسلمانانو لپاره کافي سي. اول چې الله تعالی ما ته توفیق راکړي چې زه خپل اخلاق غوره او جوړ کړم، کامل یې کړم، او الله تعالی جل وعلا شانه چې زما ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته دا توفیق ورکړي چې اخلاق مو د اسلام مطابق سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.